السلام علیکم ګرانو کتونکو زه مختار حسین خټک تاسو ګوره وایس خټک نه پنیغه قدرمن دا وخت شاکوټ پیان ګورنمنت های سکول بوایز څنګه سیوانه خیر در سم هم دلته علامه جی دلته مختلف پولینګ کیمپ لګیدلی دي او الیکشن شروع دی هله ځلې ټک ټک روانه ده ډیره خاموشي ده قدرمن د ان پی نه سٹارټ واخلم دلته ما سره ان پی کیمپ لګیدل او بدا مشران کشران به کې راغلي لګیا دي وټونه اوسم خلک راځي او وټ پول کېږي څنګه چل دی څه پوزیشن شو بس لګیا خو پرمن الیکشن روان ده شکر ده بس الله دې په خیر وشي د خیر دې وشي امين او څنګه سره خلک راوتی وکنه یاره خلک راوتی وو لکه خلک د سړي مینې سره راوتی لکه ملاجه الله په زور به راو پاسه راو سیب او پاسه راو نه به بیا راشي هغه ظلم نه موته نه مینې موته نو سو خلک راوتو سو وټ فل شو کنه یاره بس څه خوشي وي دي الحمدلله خدای عوام مینه ماته ده صحیح او لیډرانو نه خپه دي صحیح ده تاسو زړه ګولنګران یې لکه زړه ورکران یې که نه او که نه خبره مې بعد ونه ګڼي صحیح ده دا و د ان پی نماینده چې تاسو خپل اظهار وکړو بعد مشران هم نوستي او لګیا دي خلک وټونه موټونه سرچینګ کوي کدو که راځي مشر صاحب پکې آی خو نه ممبر اسو ته وای بس الیکشن شروع ده دې په خیر الله دې په خیر سوي مې الیکشن مو شو زموږ ریزلټ نه راوځي چې ریزلټ څنګه چې خلک مینه سره ووتو که نه نه بیا هغه سره ووتو نه په مینه سره ووتو نو بس زموږ وټونه خو لکه ګاډ وار دي که نه څه تقریبا 300-400 وټونه پورې سکول کې دي څه دې نو خلک بس په مینه راووتو ټول او خو یې امن امان څه وټونه کېږي سره شپه نشته غاپه نشته او شپږ پولیسو ته کړی دي دا کوم وټونه چې فون شو نو دا پرومې دی چې کنه را کسانو صحیح په تعداد سره وتی وزو په تر امید لرم چې د سره وتی او سپوري سپورت نشو صحیح او چې سکلې کې موجوده و کنه دې کې موجوده صحیح دا قدرمنو د دې نماینده او چې تاسو ته اطلاع درکړه مخکې نور ګورو چې نور خلک سي د نور هغه ته مرسو پینې پولینګ کیمپ د څنګه مشر شه تبه شه خاله د پی ټی آی ولا د پی 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 دی غالبا بنظر بټو عبد الله یاري وټونه پکې ګوري څنګه ماما شه څنګه چل سو وټونه موټونه وشو کنه صحیح سب کتاب ده وټونه بس ماشاءالله روان دي خیر سره بس ټول کینډیډیټ ته بس خلک اچي مجھے پی 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 دی پر یو خیر سره پیپل پارټي دی پر ماشاءالله ووټینګ پر روان دي خیر سره لکه خلک راوتی شکر الحمدلله ټول راوتی وخت دی په خیر سره هغه کې اختتام ته ورسي امين څه جګړه وغیرہ پکې ونه شو ډېر صحیح خپه سکون سره ټول لګیا دي خیر سره وټونه کوي صحیح ډېر خوشاله سره وخت دی هغه چې کوم کې مجمل خیری صحیح بس روان شکر دی قدرمندو دا شاکوټ پیان کړي او دلته خپل پرمن وټونه کیږي تاسو ته بار بار ټول نمائندگان چې دی هغه ته و چې وټونه خپل خیر سره وشو هیڅ جنگ جګړه به کې ونه شوله دا ډېره ښه خبره ده او دې به کې راوته د خپل دکانداري به کې کوي او امرسي دي او پتاسي دي او پکوړي دي او چاولې او کلولو بیا شوپړه هر څه پکې شته که نه نو به دا څنګه لګه شي چې ته راوړې څه دي وخوړو ما ته وګوره څه دي وخوړو دا څه دي پیکوري دي پیکوري دي نر
خپل حصہ نه ده خپل حصہ به قدرمندو به د جمعیت اسلامي او ډاکټر رضوان الله خټک کیمپ ته او ډاکټر صاحب خپل راغلی په دې کیمپ کې موجود دی او ډاکټر صاحب د درې خبرې وکړو چې داسې الیکشن والا کې خو به دایم ډېر کړي ډاکټر صاحب ته خو به نن ډېرې چکرې وایي څه خو لاړم الحمدلله تقریبا ټول پریزایډنګ افسرانو شکریا مې ادا کړه او د جوړبې نه شروع شو ما او داسې صالحانه جوړبا سپین خاک او بیا سفره بیا داسې ورپسې دا نور پخته ټول مې وکړو ماشاءالله اوس پورې خو حالات ښه سازګار دي مینې نه ډک دي او اولدار ماما د زنده‌آبادي او دا مې وویل چې اولدار ماما نه ده مخله چې دا ټول د غره ته بل طرف ته کې دا به پکې ویر نه کوم صحیح شه کنه بالکل ځکه چې خلوص او مینا او اظهار نه ده دا چې د پښتو په شکل کې او د ایمان په شکل کې څوک د زو دري کنه نو موږ ته عوام مو د دوه شیلو چې بیا اوس تر قیامت پورې بچي کوا نو که خیر دا به مو مشري او دا چې څه یې یا وځو ان شاء الله ولدار ما او جی څنګه چاله ته خو صبرې د بنوس په او ماشاءالله موږ خو ډېر ښه مزدور په طریقه نوستیو الحمدلله او کوډینګ زموږ ډېر سره روان ده او عمل هم ډېر شاده ډېر په اخلاق او کار کوي او خپل په طریقه باندې خپل چې څه واس مو کیږي هغه کوو صحیح ده څنګه جګړه خو کې نه شوي هیڅ نه الله نه بخیر غوړو او دې الله نه بدا غوړو چې الله دې موږ دا مشر مدا دا خدای کړو بدغه دا وکړو په دې طریقه ټول ته یو چې ګره چا سره شور جګړه مګوي او بس خپل ټول ته وای چې او به الله دغه څه نه دا غاټه هر دا بار لیکل شوی کنه دا د اسمانونو کې تو عزو من تشاء تذل من ټول مارشي مسلمان بيدك الخير انك على كل شيء قدير دا موږ ایمان ده کنه او چې سړی ایمان ده نو دا غاټه او خدا خورو خبره نه ده صرف میسج به تر سه خوندې خلک په کور ده چې میسج ایکسپټ کی او چې ایکسپټ نه کی لوی خدای دې فراهم امين کنه بالکل چې باغی کې وڅ نور څه کوي هغه ته زه ان شاء الله چې بیٹ راوځي بو سکو ها قدرمنو دا پی ټی آی سملګری نوستي څنګه چاله سي سره بس الحمدلله پروګرام خو روان ده او ووټینګ تقریبا 3 بجې شپلې او بس 2 غنټې پکې پاتې دي ان شاء الله پروګرام خو روان ده الله دې په خیر خیرات سره ته ورسي امين بس دا لوی خبره ده الله دې هغه سړی کامیاب کړي چې ملک ته پاره کوي امين څنګه چې خپل غابو سه چې کنه پوره مې دي چې و به ګټه ان شاء الله امید خو مو ډیر ده الله نه او چې تقریبا 98% خو موږ چانس ته چې ګټه دي ها باقي الله ته پاتې ان شاء الله صحیح ابدا ملګری نوستي و د خبر امید دي وټونه چول شوی 3 بجې شو قدرمندو او تقریبا 2 غنټې پوتې دي بس یک دوه خلک پر شاکوټ پایان کې پوتې دي کې نور ټول راوتی دي هغه وټونه پوسټ کړی دي او سبب بل سکول کې دي هغه ته لور دي نو بدغه یو کیمپ دوا پوتې دا د ریکارډ کوم وزما سره خانه او کوټلی خورد سره کوټلی کلان چې کم یو پکې وشو نو ټایم هم تقریبا نن قریب دی بیا به د ریزلټ پتا ما باندې بس په منډه باندې اوس کوشش کوم چې زه تر زره نور امر کور کوم او ان شاء الله تعالی چې تاسو څه قسمه خدمات یا تاسو مخه ته زه په ټایم باندې بیا ادا کوم ها دا چې هغه پرز خټک ته حاجی پی ټی آی پی کیمپ ته شاکوټ پایان کې راغلیو ها ماشاءالله سه لکه اوس پر الیکشن شو دي برکه سه الیکشن پرشر روان ده الحمدلله مې لوکای امنو وې سکونو وې یو بل ته عزت ورکولو وې ورګره هغه د لوکا دا پدې کې هیڅ قسم سره رولي پسو کې ان شاء الله ډیر امن سره په وجود وشي او الله دې چې هم دغه سی وشي ان شاء الله ریزلټ پورې به چې کوم نام منی که خیری یا الله نو دوی امید ده او بچ چاو ګټه غټول مې ورونه دي او مو یو چې کوم د الله د هغه رول چې کوم کې مو خیر وي او اړیو سړي د خپل سره نو د خپل نظریه ده والسلام ډیره مننه ماشر په ډیرو شو ټکو باندې خبره راغونډې کې قدرمندو بس دا سیستم نشه دلته کې ګل خارجي سب نوسته هغه ډیر زور نظریاتي کاسته اجي سب سے بسم الله الرحمن الرحیم بس دا وګورئ چې الیکشن ډېر خراب وند او تر دې وخت پورې داسې چې موږ په دې علاقې باندې مخکې پاتې مونږ نشته او الحمدلله داسې څه ګډوډ یا داسې کم شک او شباب تر دې پورې نه دی راغلي او نه موږ په علاقې کې چې دا بند شو دا چې کني ووټینګ بند شو وي نو ډېر پرامن روان ده
ودنه اندروني حالات چې کوم د مونږ هغې کوم ګرځو راګرځو چې ډول نو هغه هم ډېر ښه روان دی. مونږ چې کوم حمله راغلې ده ډېره ښه حمله ده او هغه هم د وکړو هم دغه څه ګډوډ پکې نشته. نو مونږ د امید لرو چې دې پورې مونږ د الیکشن به انشاءالله ډېر ښه وي او مونږ ته به قابل قبول وي او مخکې به پاتې نه لګي نور علاقې خو زه د خپلې علاقې خبره کوم. صحیح ده. او نور السلام علیکم. نو مثلا کې باندې خو هم لکه پورا سره وکړه تقریبا ډېر پرامن طریقې سره لړ روان دی په هر یو کلي کې ډېر په خاموشۍ سره وټونه پول کېږي او دا شکر د دې علاقې د پرې وخت خوشاینده خبره ده او نو پیژنه ټول به وایي سب خټه کې کنه چې راټولای او دو هغه حاجی صاحب تاسو سه چې کړه تاسو کوم د چاته نو سه کوم هغه کنه نو دې بارا کې سه چې کینډیډیټ مو وګټي کنه امید مشته PTIP خټک صاحب پر نوسته ما خدمت کې لګیاو او موږ دا ټول لرو چې مخکې موږ په حلقې باندې هغه ډاکټر عمران صاحب MLA پاتې شو تقریبا نیم کال په خراب شو او موږ ترې ښه خوشحاله یو کاروباري هغه باندې چې د کلي په ترقیاتي کارونو باندې چې یا د کلي اخلاقیات چې کوم دي یو مړي ژوندي باندې په دعا سلام باندې موږ د ډاکټر عمران صاحب یو ځنا موږ ټول علاقه ډېره ښه خوشحاله ده انشاءالله هغه دا امید لرو چې راتلونکي کال کې الله پاک هغه ته مشري ورکړله ادې موږ مشر جوړ شو نو موږ د هغه نه دا توقع لرو لکه څنګه چې مخکې د دې موږ خدمت کړی دغسې به دا یو په دعا باندې موږ خدمت کوي چې دا به د دریام ځای شي. داسې ډاکټر موږ پرویز خټک صاحب مشر ده هغه خو موږ ډېر زیات قدر دی او هغه دې پورې دعا ګویو چې الله دې بیا جوړ کړي او چې الله دې راولي. زموږ په وطن کې خاص کر زموږ په دې کلو کې کونسل شاوکوټ کې تقریبا 50-60% کورونه شوي دي او بیا هغه ته خو هېڅ هم نو 50-60% 40% پاتې دي. دا موږ توقع کوو په ډاکټر صاحب پرویز خټک صاحب الله پاک راوستو چې موږ به انشاءالله په دې کې پوره هغه نه په دا دعا کې موږ پوره صحیح او ډېره مننه جی دا واجب ګل خان د شاکوټ پیان چې تاسو خبره تریو کې او بس قدرمند دغه راي د ټوله یو خبره او ان شاء الله چې ګورو په 3 غنټې پورې چې سر رزلټ پر راوځي نو بیا به هغه رزلټ ټول ته قابل قبول وي او وسله دی چې هغه چې زمونږ به خیر بعد له کومه به راوځي ټیک ټاک کې ټاک به جوړي او قدرمند دې سره دا پروګرام په دې سره ورسېدو راتلونکي پروګرام کې به تاسو بلکې سره بیا په ملاویږو او دا تقریبا 15 شپږم اپیزود چې موږ تاسو ریکارډ کو نو راځي چې مخکې سهارت دي نه بعد بیا اناونسمنت چې کوم دا کیږي نو هغه هم دا بیانو تدې په دمه الله په امان.